بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله مولانا العلي العظيم. امام بغوی رحمه الله په خپل سند سره دغه روایت نقل کړي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه چې د الله جل جلاله فرمان دی. علیه السلام مبارک وایي: هر سړی چې د سهار د لمانځه وروسته یو وار الحمدلله شریف یعنی سورة الفاتحه الحمدلله تر ولو ضالین پورې، آیت کرسی یو وار، الحمدلله یو وار، آیت کرسی یو وار، او د سورة آل عمران دغه دوه آیاتونه چې دا اوس موږ تلاوت کړل، دغه دوه آیاتونه او بل دغه قل اللهم مالک الملک دغه آیات تر بغیر حساب وکړي. نو الله جل جلاله به د دغه انسان په حق فیصله د جنت وکړي. الله تعالی جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته وویل چې که څوک دغه سورة الفاتحه آیت کرسی دوه آیاتونه د شهید الله انه لا اله او قل اللهم مالک الملک دا وظیفه وګرځي، زه به دا سړي ته کور په جنت کې برابر کړم او هغه به د حضیرة القدس پر ځای به ورته برابر کړم. هر ورځ به ورته 80 واره په نظر د رحمت ګورم و دا انسان ته چې تلاوت ته دغه آیاتو وکړي او 80 حاجتونه بیا ورپوره کوم او د حاسدانو او د دشمنانو څخه به پناه ورکړم او هغه به پر ده باندې غالب نه راځي. یعنی په دغه تلاوت سره د دغه آیاتو د الحمدلله او د آیت کرسی او دوه دغه آیاتونه دي چې شهید الله انه لا اله الا هو والملائکة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند الله الاسلام. دوه دغه آیاتونه یو دا بل آیات قل اللهم مالک الملک تر پایه بغیر حساب وکړي. دا چې سړی وایي الله پاک جل جلاله هر ورځ په نظر د رحمت 80 وار ورته کوي، 80 حاجتونه یې ورپوره کوي، د حاسدانو او د دشمنانو څخه پناه ورکوي. او که پر سړي باندې دومره قرض باندې لکه د احد غر، علیه السلام مبارک وایي دا قرض به خدای ور ادا کړي. نو د قرض د ادا کېدل دپاره مجرب عمل دی او د حفاظت دپاره هم د دشمنانو او د حاسدانو دپاره هم هر سړی که نر وي که ښځې باید دا وظیفه وګرځي. ډېر د ثواب وړ عمل دی او ډېر د جنت د حصول د کامیابۍ عمل دی. الله پاک توفیق راکړي. وآخر دعوانا